په خیر راغلې مېرمنې. کاش دې ویلې وای زه به مو بلنې ته راغلی وم. اړینه نه ده، بیړه لرم، باید لاړه شم. سفر مې اوږد دی، خو مخکې له تګ نه مې یوه ډېره مهمه خبره ده چې باید درته ولیکم لور جانې. ښاغلی امبره، تا مېرمن هوښیار ته ویلي و چې زه سلطان ته د فرانسوي ژبې درس ورکوم. هېر شوي مینه دې پوه شوې؟ ته زما پوړه وړه یې. ما خو ته کوتره ګڼلې، ماشاءالله ته یوه بلبله راوختې. سمه ده، زما د خبر په تمه اوسه. ښه نو اورم یې. مشورتي غونډه څنګه ترسره شوه؟ ټول یو بل سره ونښتل سلطانه. ان دوه کلمې خبرې مو نه شوې. دواړو خواو د یو بل خبرې وانه د دومره ډول ډول مفکورو په یو ځای کولو او د یوې سمې پایلې هیله درلودل. سلطانه، ډېره بخښنه غواړم، زه باید ووایم چې په دې غونډه کې یوازې زموږ وخت ضایع کیږي. سلطانه، بیرته راټولول یې ډېر ستونزمن د اوس لپاره خو دا وضعیت یو څه ناهیلی کوونکی دی زما سلطانه. ښه نو انجینیر سارګي هم مړ شو. درته د مبارک وي ملګریه. څنګه د دا کار وکړه؟ چا خو به یې په مرګ شک نه وي کړی. په رښتیا هم چې نن د سلطان په دې پرېکړې ډېر زیات خوشحاله شوم. وروسته له ننه د سلطان په مرسته کولی شو چې یو ډېر ښه ژوند ولرو. نیکولای، څه چې ته فکر کوي هغسې نه ده. باید یو ځل در سره خبرې وکړم، خو اوس نه. که به غواړو هغه کارخانه د تل لپاره له منځه یوسو، کومه ګټه نه لري، ځکه چې هغوی یې بله جوړوي. پوه شوې؟ او بله دا چې نن هغه غواړي مشورتي غونډه ولري او نظامي تمرینونه ترسره کړي. بله ورځ ځي او د وسلې جوړولو کارخانه افتتاح کوي، تر څو چې خپله سلطان محمود له منځه یو نسو نشو کولی چې د وسلې جوړولو مخه ونیسو. دا به وروستۍ موقع وي چې دا کار ترسره کړو. زه به ستا په تمه یم. خدایا، نه پوهېږم چې څنګه په دې غمونو اخته شوم. ښوونکي ولې خفه یې؟ ډېر ژر واده کوې، نه غواړې موږ ته یو مست شی وغږوې؟ زه هیڅ پوه نه شم چې تاسو له مانه څه غواړئ. همدومره ظلم مو چې وکړو بسنه نه کوي. زه یوازې ستا خوشحالي غواړم ښوونکي. مخکې له دې چې دې ماڼۍ ته راشم، زه له نیکولای نه بېله شوې وم. د دې لپاره چې یوه پخوانۍ مسله وه، اړینه نه وه چې تاسو ته ووایم. سلطانه، هیله کوم ما وبښئ. کاشکې هماغه لومړۍ ورځ مې درته هر څه ویلي وای. په پای کې خو دې کوژده وکړه که نه؟